بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. الحق هغه آفت یقیني راتلونکی. حق په دې کې علما ذکر کوي د دې ډېرې وجې بیانوي چې دې ته حق ولې وایي. یو دا ده چې دا دا سات یقیني راتلونکی دی، په دې کې هېڅ شک او شبهه نشته، یقیني واقع کېدونکی دی. دویم هغه حالات چې په هغې کې یقیني څیزونه واقع کېږي چې هغه دوباره ژوند دی، حشر دی، حساب دی، کتاب دی، میزان دی، دې کې شک او شبهه نشته، ځکه ورته حق وایي. نور علما او نور وجه ذکر کړي دي. ملحق سره هغه لوی آفت راتلونکی. وما ادراک او تاسو شفوا کړلې چې ملحق چې سره یقیني آفت راتلونکی، یقیني آفت او مصیبت راتلونکی دا څه شی دی؟ د تخویف بیانوي، یره بیانوي، پنځو قومونو د هغې تذکره کوي. کذب ثمود وعاد بالقارعه، دروغجن ګڼلي سمودیانو چې قوم د صالح علیه السلام و. وعاد او عادیان قوم د هود علیه السلام. بالقارعه هغه آفت ټنګونکی د زړونو، ټکونکی د زړونو، داسې سخت آفت چې هغه زړونو ته ټکان ورکوي. د خلکو دا ورځ او دغه راتلونکې ورځ هغه دروغ ګڼله، نو د هغې حال وګوره. فاما ثمودو، هر چا سمودیانو، نو فاهلکوا بالطاغیه، دوی هلاک کړل شول په سخته چغه باندې. هغه بصوت طاغیه، په سخته چغه باندې، او یا صیحة طاغیه، هغه سخت آواز په هغې باندې تباه شو، هلاک شو. یا بالطاغیه، با بیا سببیه ده، بالطاغیه په سبب د سرکشۍ کولو باندې. سرکشي کړې وه، د الله قانون یې نه منه، نو په هغې باندې تباه شو. او اما عادن، او هر چې عادیانو قوم د هود علیه السلام، په اول نور تفصیلي واقعات هغه مخکې صورتونو کې تېر شوي دي. دلته صرف هغه نمونې بیانوي چې ګوره دا قومونه الله تباه کړي دي. واما عادن، هر چې عادیانو فاهلکوا، نو هلاک کړه شول برېح صرصر، په هغه سیلۍ تیزه باندې، عاتیه چې د حد نه تېرېدونکې وه، داسې تیزه سیلۍ. او علما ذکر کوي چې صرصر د سر نه ماخوذ دی، یعنې یخنۍ ته ویلی شي او ګلۍ ته، ځکه چې د عذاب په دې باندې په سخت موسم د ژمي کې راغلی و، سخته یخني وه، او د هغې دغه سخته اواز کوونکي دغه سیلۍ د دې په دې مسامات د بدن باندې ورنوتونکې وه. او عاتیه د حد نه تېرېدونکې. وسخرها، الله یې وچلوله موږ دا هوا، علیهم په دوی باندې 7 لیال، 8 شپې، و8 ایام، او 8 ورځې، حسوما پرلپسې. علما ذکر کوي مفسرین، علامه امام بقاعي رحمه الله، چې دغه هوا چې راوتې وه د شوال میاشتې د په آخري 8 ورځو کې دا شروع شوې وه. د چهارشنبې ورځ نه شروع وه، او د بلې چهارشنبې د ماښام باندې بیا ودرېدله. داسې په مخه باندې هوا یخه او ډېر دردناکه
نو حسومن پرلپسې د حسومن علما ډېر معنی کوي یو حسومن پرلپسې دویم حسومن هغه د ویښ نه ویستونکي چې یو شی د بیخ نه راوباسي او دغه شان دریم دا چې حسومن پرې کوونکي یو څیز یو شی پرې کړي او هغه جدا کړي او بل دا چې حسومن همیشه یا حسومن سپیره او بخیره د دې په حق کې نو فتر القوم فيها صرعا نو لیدلو تا دا قوم فيها پاغي کې په دغه ورځو کې په دغه شپه ورځو کې صرعا پړمخې پراته داسې پړمخې پراته کانهم گویا چې دا چې دي اعجازو نخل خاویه داغه تنې د کجورو غورځولی شوي دي غورځېدلي لکه غټې غټې تنې د کجورو چې هغه غورځېدلي وي ځکه غټ غټ بدن نه و کنه نو الله دې باندې مې دغه عذاب راوست نو پاچې قیامت یې نه منه هغه آفت چې ته ټکان ورکوي هغه نه انکار کوو نو فهل ترى لهم من باقیه آیا تینې دي لره د دوی نه من باقیه څوک باقي پاتې شوی څوک ته تینې چې څوک شته هغه ټول هلاک نه شو ولی دا د موجوده زمونږ دپاره دا چې دي نو دا یو عبرت دی چې داسې خلک مې هلاک کړي دي دوی نه لوی لوی بدنونو والا لوی لوی طاقتونو والا لوی لوی هنرمندان هغه مې هلاک کړي دي وجاء فرعون دا بله نمونه وجاء فرعون او راغی فرعون ومن څوک قبله چې مخکې و د ده نه والمؤتفکات او هغه کلي هغه الټه اړولی شوي چې پاستر کړی شوي دي هغه کلي چې دې نه مراد هغه قوم د لوط علیه السلام مراد دی بالخاطئه په غټه ګناه سره په بده ګناه غټه ګناه سره چې هغه مخکې موږ د هغې ویلو چې دغه قوم الله تباه کړی دی په سبب د دې ګناه باندې چې دوی د هلکانو بدپیلي کوله په هلکانو پسې به ګرځېده او د زنانو نه ځان جدا ساته نو د الله وایي داسې څنګه چې دوی ناروا کار کوو پاستر کار یې کوو یعنې الټه کار یې کوو الله چې د کوم کار دپاره دوی د شهوت په قبضه کې پوره کول پکار وو هغه نه کوو یعنې د الله خلاف کار یې کوو دغسې پې الله په دې باندې ځمکه هم پاستر کړله سزا من جنس العمل وي که نو فعصوا رسول ربهم نو دوی نافرماني وکړه د رسول د رب د دوی د لوط علیه السلام تذکره یې نه کړې خو مراد لوط علیه السلام دی او هغه مخکې تېر شوي دي چې دا ورته کړه شوي د عذاب لکه علامه ابن کثیر رحمه الله هغه ذکر کړي دي چې دا 5 کلي وو چې ټول مکذبین مراد کړه شوي دي چې هغوی په آبادو باندې عذابونه راغلي او ختم شو نو فعصوا رسول ربهم نافرماني وکړه د رسول د رب د دوی فاخذهم اخذ الرابيه الله ونیول موږ دوی په نیولو سختو سره رابيه یعنې زیادت ته وایي یعنې په نورو عذابونو باندې ځکه چې دوی جرمونه هم ډېر وو نو الله ډېر سخت عذابونه هم ورکړله 5مه بله نمونه ذکر کوي 5مه نمونه د عذاب چې هغه د نوح علیه السلام هغه ذکر کوي انا لما طغى الماء یقینا مونږ کله چې د حد نه تېر شو به حملناکم سواره کړی مونږ تاسو فی الجاریه په روانه کښتۍ کې نو څوک یې سواره کړي دي هغه قوم چې د چا سره قرآن خطاب کوي
هغه خو نه سوال کړي او نه موجوده خلک سوال کړي دي. نو هغه خلک چې هغه د نوح اسلام قومو هغه مراد دی. د علما وایي چې د نوح علیه السلام هغه پکې مراد دی ځکه هغه د انبیاو هغه د آدم ثانی وایي، یعنی ستاسو پلار یعنی آدم نوح علیه السلام هغه مې سوال کړل په کشتۍ کې، توپان راغی او د هغې نه وروسته باید دا نور خلک نسل د هغې نه پاتې شو. نو ستاسو پلار یې په کشتۍ کې سور کړی دی، احسان یې کړی د هغې سره. نو دا لکه تاسو چې احسان کړی لکه تاسو چې سوال کړي هستئ. مقصد دا دی لنجعلها لکم د دې لپاره چې موږ وګرځوو دا ستاسو دپاره تذکرة یو نصیحت وتعیها اذن واعیه او یاد وساتي دې لره غوږونه یاد ساتونکي. اذن واعیه دا دلیل دی چې ضمیر ده یعنې مخکې جمله کې هم وعدې واقع ته راجع دی او ځکه چې وعی صفت د کشتۍ نشي کېدی بلکې اذن واعیه چې یاد وساتي دې لره هغه غوږونو والا یاد ساتونکي چې څوک دا واوري او دا واقعه د دې نه عبرت والي چې داسې قوم الله تباه کړی دی نو موږ هم تباه کولی شي. فاذا نفخ فی الصور دې پورې عظمت د قیامتو اوس کیفیات او احوال د قیامت هغه ذکر کوي. درې قسمه حالات. فایل اول د فنا د عالم هغه و ذکر کوي او بیا په د 14 آیاتونو کې نور حالات د فنا د عالم ذکر کوي او بیا نفخه د دوباره د عالم د پیدایښت دپاره هغه به وروسته بیانوي. فاذا نفخ فی الصور هر کله چې وپوکړی شي په شپېلۍ کې نفخة واحده هغه فوکې یو وحملت الارض والجبال او پورته به کړی شي ځمکه او غرونه. نو فدکتا دکتا واحده نو مات به کړی شي په هغه ماتېدلو یو ځل باندې پورته به کړی شي او راغوځار به کړی شي نو ذره ذره به شي یا فدکتا ذره ذره به شي دکتا واحده په ذره ذره کېدو یو ځل باندې دا معنا هم کړی علماو. دا نو فیومئذ وقعت الواقعه په دا ورځ باندې به واقع شي واقع کېدونکې آفت چې هغه د حالات د قیامت دی. د دې وجې نه علما وایي چې دا آیاتونه د احوال د قیامت ذکر کوي. نو په دې کې باید انسان دا زړه وویریږي او زړه ته چې د یو درد ورسېږي او پته د دې په اړه کې بدلون راشي چې داسې حالات را روان دي دا زه په څه په خوب باندې ودیمه داسې حالات را راتلونکي دي چې دا ځمکه باندې موږ اوسېږو دا ختمېدونکې ده. دغه شان دا څه څیزونه زموږ ته په نظر باندې راځي دا ختمېدونکي دي او بیا لا هم زه د دې لپاره قیامت راتلونکي لپاره کوشش او هڅه نه کوم. څنګه بې پروا انسان یم زه. هر یو انسان ته دا سوچ او فکر پکار دی. د علماو باره کې به یو عالم باره کې راځي وایي دا آیتونه چې که لوستل او دی ویل وایي بس ایسته یعنې دړه دوره ورته راغله ویسته وفات شو. خلک چې ورته آرټ پیل وایي که نه وایي دړه دوره ورته راغله او بس ایسته وفات شو چې داسې حالات دي. نو فیومئذ وقعت الواقعه په دا ورځ باندې به واقع شي واقع کېدونکې آفت. یقینا چې ګرانه خبره ده الله دا زموږ اړه ته کوز کړي. وانشقت السماء او وبچوي اسمان فهیا پس د هغه به یومئذ په دا ورځ باندې واهیا دا به کمزوری وي. واهیا کمزوری به وي. اوس خو کلک کاري کمزوری به په ورځ باندې. والملکو علی ارجائها
ملائک با په غاړو د هغې باندې وي دغه اسمان په غاړو باندې ويحملو عرش ربک او چتوي به عرش د رب ستا فوقهم پورته د دوی نه یومئذ ثمانیه په دغه ورځ باندې ثمانیه اته اشخاص دي او دا احادیث مرفوعه صحیح د دې نوع علما ذکر کوي چې نه معلومیږي او حدیث د ابو داود کې راغلی دی چې دا حملة العرش د ملائکو نه د یو ملک صفت دا دی یعنی اته اشخاص دي اته ملائک دي علما وایي بعضې چې اته ملائک دي خو څونه ملک وایه کنه علما ذکر کوي چې د دې غوږ نه د غوږ نه د اوږې پورې دا مزل چې دی دا د 200 کالو په مسافت باندې دی عرش ربک هغه د یعنی د ملائکو تذکره چې ده چې اته دي نو د اته اشخاص دي ملائک دي نو ابو داود کې روایت راځي چې د یو ملک دونه د فاصله ده د یو غوږ نه د اوږې پورې د 200 کالو فاصله نور بدن به څونه غټي د 200 کالو فاصله ده او ابن عباس رضی الله عنه داغه اغلب روایت ده چې دا اته صفونه دي د ملائکو او بل روایت کې دا دي چې اته جنسونه د ملائکو دي والله اعلم چې دا څه دي خو اته یومئذ په دا ورځ باندې تعرضون پیش پکړه شي تاسو لا تخفى منکم خافیه نبا پټیږي ستاسو نه هیڅ پټېدونکی نو فاما من اوتی کتابه دا دریم احوال د قیامت شروع شو چې هغه تقسیم د صحایفو دی او تقسیم د خلقو دی دو قسمونو ته اول فاما من اوتی کتابه بیمینه هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته عملنامه بیمینه په ښی لاس د هغه کې فیقولو نو دی به وایي هاؤم اقرءوا کتابیه واخلئ راشئ واخلئ او اولئ عملنامه زما راشئ او د زما عملنامه اولئ یو سړی کامیاب شي او سند یې اخیستی او راشئ ګوره څو نمبر مې اخیستی دي نو راشئ اولئ زما عملنامه یا واخلئ زما عملنامه انی یقینا ظننتو ما عقیده لرلم ان زه چې ملاقن حسابیه مخامخ کېږم به د خپل حساب سره نو فهو فی عیشة راضیه نو وي به دغه انسان په هغه ژوند خوشحاله کې فی جنت عالیه په هغه باغونو چتو کې جنتونو چتو کې داسې جنتونه قطوفها دانیه چې غونچکونه د میوو د هغې به نږدې وي چې څه غواړې ما مخکې سواتې زمور کې تیر شوي دي چې هغه حاله د جنت او نعمتونه چې څه دی غواړي نو ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې دی څه غواړي نو هغه به ورته ملاویږي لا مقطوعة ولا ممنوعه وفروش مرفوعه صوت واقع کې تیر شوي دي نه به منع کېدونکي وي او نه به ختمېدونکي نعمتونه چې هله خلاص شو یا سیزن یې نشته او دا نه میلاویږي نه فی جنت عالیه په هغه جنتونو او باغونو چتو کې قطوفها دانیه چې غونچکونه به یې د هغې نږدې کولو خورئ واشربو او اسکئ حالیا په خوشحالۍ سره بما په سبب د هغه عملونو اسلفتم چې لېږلي دي تاسو فی ایام الخالیه په هغه ورځو تېرو شوو کې کوم حالات چې ورځ تا دنیا کې تېرې کړې وي
پای کې ځان زهیر کړو او ځان باندې تکلیف تیر کړو د الله تعالی دې کړو تابعداري دې کړو او لږه تند تیر کړې وي نو دا د هغه ثمره ده چې تا دلته ملاويږي او هر هغه انسان چې د خواهش مطابق ژوند تیر کړی او د الله فرمانونه منلي نه دي د الله احکام نه دي منلي د رستو آیاتونو کې به هغه تذکرہ کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا